برېښنا توغ زما داسې لکه خپله لور زما مې یو لور ده نو همایون نوم دی نو هغې نن مې تا دلته کې وکتې ما ته هغه یاده شوه ډېره خوشحاله که او دغه انټرویو چې ما وکړه دا زما زه په دې ډېر زیاته خوشحاله یم چې د انټرویو په وجه چې خلک مونږ ګوري او ویني دې وخت کې نو یې به ډېر خوشحاله وي. رحمان هغه شو تاسو خپل د روغتیا یاد کړئ تاسو ما ته ووایئ چې تاسو څو اولادونه لرئ؟ برېښنا زما دوه زامن دي دوه هلکان دي یو نجلۍ ده ټول په مکتب کې درسونه ټول په مکتب کې درسونه وایي مشرې څو کلن ده کشرې څو کلن ده؟ لور مې چې کومه ده نو هغه 18 کاله ده او دغه شان بل ورکوټي زوی مې دی او ټولو نه مشر بل زوی مې دی د جینۍ نه د لور نه مې مشر دی. ډېر ښه په تاسو ویل کې په مکتب کې دي موسیقي سره علاقه لري یا نه سره؟ نو لور چې مې ده نو هغې لږ شوق شته کشری زوی مې چې کوم دی هغه هم لا په دې چې سبقونه د خیره وي نو که دې طرف ته یې شوق وي نو زه ورته ویلکم یم. ډېر ښه دی زه ډېره خوشحاله یم چې تاسو دې څخه فکر لرئ. زموږ ځوانانو ته چې فعلا زموږ پروګرام ګوري د هغوی تاسو څه پیغام لرئ؟ چې کوم ځوانان دي نو هغې ته زه دا پیغام ورکوم چې دې هنر او دې فن سره دغه شوق دی هغې ته دغه یو پیغام ورکوم د سینیر په دغه باندې چې هغې دا پراپر ښکلې طریقې سره د دې زده کړه وکړي او دې له دې ټایم ورکوي خپل ریاضت ته کوي نو زموږ دعاګانې هغې سره دي چې خدای دې د هغې له دې کامیابي عطا کړي. او ستاسو د اواز مینهوالو ته څه پیغام لرئ؟ بس چې څو پورې دې زموږ اواز خوښوي موږ به دې ته ګانې او سندرې ښکلې ښکلې وایو. ډېر زیاته مننه ماجدین جانه چې تاسو موږ ته انټرویو راکړه زموږ پروګرام ته زه ډېره خوشحاله یم چې تاسو مې د نږدې نه ولیده او دوستان تاسو ګوري بیا راشئ هر کله راشئ او ښه راشئ. ډېره مننه ستاسو تشکر. आवाज़ों के तनाता बखबों की बात सो के साथ मुंदे ज़रख़ाद लटमा ज़रख़ाद लटमा दाची पटाई पर्दों की غړېږي په لیمو کې دا تسو کیسه دې موندې زرخواب لټومه زرخواب لټومه یا څوک دې لیدلی نشي ته د حسن حسن خاطري ګرځم تا پسې لیواله د خیالونو په کوڅو کې دا څو کیسه دې موندې زه هر خوا دې لټومه زر خوا دې لټومه आवाज़ों के तमाता हर चीज़ कायनात गर्जिता पसीता गोरी कफिज़ाद का हवादा कवरीज़ी दे कस्तूरी कवरीज़ी दे कस्तूरी زلیږي تسپوږمۍ په پلوشو کې دا تسو کیسه دې موندې زرخواب لټومه زرخواب لټومه आवाज़ों के तमाता